دا الحمدلله هغه لفظ دی چې ابراهیم علیه السلام په اور کې واچولو نمرود، او دومره لوی اور چې په شپږ میاشتې کې هغه انګار جوړ شوی، دومره لرګي راچلولي وو چې دی څه وخت کې کوم اور ته به غورځولو نو هغه اور یې په شپږ میاشتې کې بل شو او انګار جوړ شو، او بیا یې دی په ټال کېنولو چې ور ویې غورځولو څه وخت کې او د اور د منځ کې وغورځېد، نو جبرائیل علیه السلام ورته راغی ویل سال دی، ده ورته ویل الحمدلله. اوبه وایي څوک د اور په منځ کې الحمدلله. خو ستاسو رښتیا ووایي خفه نه شئ چې په لاره روان یې او اچار دی اغستی دی او 2 روپو، او ناګنه د اچار هغه دغه درنه وغورځېږي، هغه ډولګی غوندې یا ګوتی یا لفافه هغه درنه وغورځېږي او توی شي، او دغه وخت کې درته څوک وایي چې سال دی تاسو به ووایئ دغه وخت کې چې الحمدلله په ایمان وایئ، یعنی چې هغه اچار درنه توی شي او ته ورته داسې ولاړې او ډېر په شوق دی اغستی، او درته څوک وایي سال دی هلکه سال دی، دلته اچار توی شوی چې سال دی. اوس دغه وخت کې مې ویل پکار دي چې سال دی، هلته اچار توی شوی دی ته وایې الحمدلله.